د کورونا واکسین به پر ما څه اغېز وکړي. دا چې د کورونا د واکسینو پیل د خبرونو سرخط جوړوي، دا ډول پوښتنه ښایي بیا واورئ، خو راځئ وګورو چې ساينس په دې اړه څه وایي. Insgesamt ist das Prinzip immer په عمومي توګه اصل دا دی چې هڅه وشي بدن ته د نوي سارس کوویډ-2 رنځ جنیتیک معلومات قاچاق شي څو بدن ته وښول شي چې ګوره دلته یو نوی پروتین دی او پر وړاندې دفاعي غبرګون وښیه. د بدن دا دفاعي ځواب ښایي انټي باډیز یا هم ټي حجرې وي. کله چې د انسان بدن له واقعي وایرس سره مخ شي، دفاعي سیستم یې فعالیږي. په دې توګه د وجود انټي باډیز د کورونا وایرس له خطرناک پروتین سره ځانونه نښلوي او نه پرېږدي چې هغه سالم حجرو ته ورشي او ډیر شي. د کورونا په وایرس هغه ککړې حجرې چې په خپله سطحه د خطرناک پروتین ټوټې لري، د ټي په نوم فعال شوو وژونکو حجرو له لوري له منځه وړل کیږي. کله چې واکسین وکړئ، ښایي د تبې، ستړیا، ځان درد او یا سرخوږي په شان ځینې څنګیزې ستونزې درته پیدا شي. ښایي له واکسین وروسته څو ورځې او یا هم اونۍ وغواړي څو بدن مو د وایرس پر وړاندې خوندي شي. له همدې کبله باید له واکسین وروسته هم طبي مقررات او اړین واټن په پام کې ونیسئ. دا ځکه مهمه ده چې ستاسې بدن له واکسین وروسته د وایرس مخنیوی کوي، خو دا لا ښکاره نه ده چې بدن دا کار کله پیلوي. همداشان تر اوسه دا ناڅرګنده ده چې له واکسینو وروسته زموږ بدن د څومره مودې لپاره خوندي دی. دا ډیره مهمه ده چې د کورونا د خپرېدو مخه په سیمه ییزه کچه ونیول شي او ډیر کسان واکسین شي. نو اوس موږ تمه لرو چې د وایرس له بیولوژیکو شرطونو سره سم به د 50 تر 80 سلنه خلکو له واکسین سره دا کار وشي. په ځینو نورو وایرسونو کې باید تر دې لوړه سلنه خلک واکسین شي څو ډله ییز خوندیتوب رامنځته شي. تر هغې چې دا معلومات کره کیږي، ښایي اوسني مقررات دوام وکړي او ژوند ژر نورمال نشي. البته اوس له واکسینو سره د بیرته عادي کېدو او له وایرس سره د جنګېدلو چانس شته.